ایو سړی به وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بار بار به دا وی نو شیطان ولا د انسان په شکل کې راغی وی دا د چا نه امان غواړي وی دا د شیطان نه وی څه چلې کړی وی لکه څه چلې کړی دی ته شیطان نه پېژنې وی د شیطان یم د انسان په شکل کې تعالی رالم د شیطان څه چلم کړی دی وی دا مونږ کې دونه ګناهونه کوو دا ته نه کې پام دا دومره ډاکې چې کېږي دا دومره غلاګانې چې کېږي دا دومره زناکارۍ چې کېږي بدعملۍ چې کېږي حرامخورۍ چې کېږي شرابونه خلک څکي دا ګناهونه چې کوي دا تاسو نه کوئ په خلکو ته لا وایې ما څه کړي دي هغه ورته وایي ما کړي دي که تاسو کړي تا چې پرون سړی ویشته ما دله ټوپک لاس کې درکړی ما تماچه لاس کې درکړی ما دته په ټوپک کې کالتوسه چولې ما دله په ماشه ګوته راښکلې تا چې پرون پر دې شوتل ریبه ما دله لور لاس کې درکړی ما دته پنډ اوچت کړی دی تا چې پرون پر دې پوله والا ما دله یوې له لاس ته وړی دی تا چې پیو کې اوبه اچول ما چولي که تا چولي دي ګناهونه ټول په خپله کوې یادوې مونږه سړی حیران کړو چې خدای دا څه په مصیبت واورېده دا څه په جنجال وی ستاسو پکې څه نشته وی مونږ صرف ګوته راکاږو وی د ګوتې د راښکو څه مطلب وی راځه نو بویې ته یو دکاندار لکه د بانډې نه یو سړي غوړي یا شات راوړي خرڅول نو د شیطان یو ساس یو ګوته ترې راواغېستو په دیوال یې راښکه وی به دقه زما ډیوټي ده ګوره ګوته مونږ راکاږو باقي ګوره چې دا مونږ کوو که تاسو کوئ چې د یو چرمخکې وه هغه هغه شاتو غوړونه راغله د دکاندار سره پیشو وه د پخوا کچه دکانونو پیشوګانې و پکې خلکو ساتلې مه ګوله پیشو راټوک کړې په چرمخکې د ګاګ بانډیسي سره سپی راغلی و سپي چې پیشو لیده په پیشو یې ورټوک کړې مری باندې ورغلی شو دکاندار هغه بانډیسي ته وایي سپی دې قابو کا زما پیشو یې ماته کړه هغې غریب کې ترسو راښکه پیشو یې بېغمه کړې وه دکاندار توره اوچته کړه هغه سپی یې په توره وکړه خوارشه زما پیشو یې مړه کړه بانډیسي وایي خوارشه زما قیمتي سپی و مه وهه بس چې چړق شوه دکاندار یې ووه د دکاندار رونه رالل ګاک یې ووه شیطان ورته یې ودرېدل دا وال ټکول ما وکړل که تاسو وکړه نو خو دلته په قلار مونږ ناست یو دا توره مونږ اوچلوله دا مونږ اوچلوله که تاسو اوچلوله ما خو صرف ګوته راښکلې ده وایي د خر بچیه خو چل خو دې په دا ګوته کې وکړه تا ته څوک وایي چې ګوتې راکاږه او یوازې ګوته نه ده بیا دلته دې اړه ته ناست دی